د پښتو ډرامو مشهوره او ښکلې اداکاره سبا ګل نن سبا چرته ده، هغې چا سره واده کړی دی، اوس په کوم ځای کې ده او په څه حال ژوند تیروي؟ آیا هغې ته رښتیا خاوند طلاق ورکړی دی او که نه؟ د هغې د ژوند ټول رازونه او معلومات چې ډیره موده پس په سکرین راغلل دلته یې در سره شریکوم. موږ سره اوسئ چې هغې په نوي انټرویو کې څه ویلي دي او ولې ډرامې پرېښي دي، نو تاسو به خبر شئ. خو د هر څه نه وړاندې زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. سبا ګل د پښتو پخوانو ډرامو هغه اداکاره ده چې ډیر وخت یې سید رحمان شینو، اسماعیل شاهد، عمر ګل، علمزیب مجاهد یا جانانی سره په ډرامو کې کار کړی دی او همیشه یې د داسې ډرامو انتخاب کولو چې په هغې کې به یو سبق هم پروت و. سبا ګل د پښتو مشهور فلم داغ کې هم کار کړی دی او د شاهد خان د خور کردار یې پکې ادا کړی دی چې خلکو ډیر زیات دغه کردار خوښ کړی هم و. بیا یو وخت داسې راغی چې د پښتو فلمونو او ډرامو ته پنجابي جینکۍ رالی چې هغوی په کمو پیسو هر د بېحیایي پاټ هم کولو. نو ښکاره خبره ده چې هغوی کومه بېحیایي کوي نو دغه د پښتنو اکټرس ښځو نه نه کیږي. په همدې وجه باندې ډېرې پښتني اداکارانې د سکرین نه لرې شوې او حال احوال یې ورک شو. په همدې کې سبا ګل هم وه چې څو کاله وړاندې د ټي وي او سی ډي د سکرین نه داسې غیبه شوه چې نن سبا هم هیڅ درک نشته. د سبا ګل د معلوماتو په باره کې ویل کېږي چې د پښتو فلمونو او ډرامو ته په کتلو سره هغې ته دا هر څه سم نه ښکارېدل او غوښتل یې چې د دې دلدل نه ځان نور لرې وساتي، ځکه چې که نور په دې فیلډ کې پاتې کیږي نو د عزت او پښتو دواړو تاوان دی. او دا خبره هم ښکاره ده چې هغه ځوانه وه، پیغله وه، نو واده به یې هم خامخا کړی وي او د واده نه پس هېڅوک هم نه غواړي چې بیا داسې په دې ډانس او سندرو کې پاتې شي. البته ځینې خلک داسې هم وي چې د واده نه پس ښځه او خاوند دواړه په بېحیایي کې ژوند تېروي، لکه د مراد او فاطمه ګل او ورسره د نیلم ګل. خو سبا ګل داسې کار ونه کړو. داسې اوازې هم دي چې سبا ګل خپل خاوند طلاقه کړې ده او اوس هغه یوازې ژوند تېروي. نو دوستانو داسې هیڅ خبره نشته، هغه خپل خاوند سره خوشحاله ژوند تېروي. بس دومره خبره وه چې د واده نه پس یې نه غوښتل چې د پنجابیانو جنکو په شان په دې بېحیایي کې پاتې شي، نو ځکه یې توبه وویسته. امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. که تاسو د نور چا باره کې معلومات غواړئ نو کمنټ کې را سره خامخا ولیکئ چې تاسو ته د هغې په باره کې هم ویډیو جوړه کړم. خان کلیک چینل در سره خامخا سبسکرایب کړئ چې په آینده کې مو د نړۍ او د سیمې له حالاتو او له همدغسې معلوماتو نه خبر وساتو. تر بیا مو په لوی الله سپارم. د الله په امان.